حدیث مبارک کی راضی دا رمضان مبارک دا ڈنبنی عشرہ دا رحمت تے او دویم عشرہ دا مغفرت والا عشرہ دا او دریم عشرہ دا جہنم نہ دا نجات والا عشرہ دا و رمضان مبارک کی دا ڈنبنی عشرہ دا زمونگا استاسونا لاڑا تیر اشوا دا رحمتون عشرہ وا دا ڈنبنی اللہ سورسی دا رمضان مبارک دا رحمت ورزوی منگو تاسو دا اللہ رب العزت مقرع کرے وا چی منگو تاسو دا اللہ دا رحمت پا دی ورزو کی دا اللہ رب العزت دا رضا او دا خوشحالونو کوشش کو اللہ منگو تاسو دا مقرع کی چی بندہ پتامی رحمتون نازل کرل دا پشمنی پر ٹیم کی دا رحمت والا معاملہ را سره کوي چې ما او تا پښمنی لرا پاسي د جمله انبیاء علیهم السلام سو سنت داسری چا په تمام پیغمبرانو کې دا مشترک یو شانتی دي یو پاغي کې د پښمنی په اخر ټیم کې خوراک کول دویم چې کله ماخام داخل شي فورا رو جماعت کول او دریم پمانځه کې د نوم نه لاندې نیت تړل دا درې کارونه دا داسې دي چې دا په تمامو پیغمبرانو کې مشترک دي نو مونږ او تاسو له الله رب العزت د پښمنی په ټیم کې د راپاسېدو توفیق راکړي چې بنده راپاسه ما ته ودرېږه ما نه وغواړه کال 12 میاشتې الله رب العزت کما یلیق بشانه اسماني دنیا ته د شپې په آخري حصہ کې راشي आवाज کوي سوکشتا زمانہ دا غختنو والا چه زمانہ بخنہ طلب کی زی بخنہ کم سوکشتا توبی استنو والا چه زی توبو باز قبول کم سوکشتا حاجتمن چه ما تخبل حاجتون وڑان دی کی او زد حقا حاجتون پورا کما دا دکال 12 میاشتے اللہ رب العزت کما یلیقو بشانی اسمانی دنیا ترازی او د شپې پر آخری حصہ کی رازی او آواز کی او دا آواز اللہ رب العزت ہر نیکوکار او گناہگار تور کئی اے زما بندگانو راشه ما سره صلح وکئ ما سره روغ وکئ ما تقبل حاجتونه وړاندې کئ چې تاسو حاجتونه پورا کما ما نه وغواړئ چې تاسو له درکړه کما درکړه وکما ما نه توبه طلب کئ چې بخنه د تو کما ما نه رزق طلب کئ چې تاسو رزق فراخ کما د کال 12 میاشتې الله رب العزت د خپل شان مطابق دا आवाज و انسان دے چاہتا مکمل اوشی راپاسی اللہ پاک تقبل حاجتون اولان دی کی خپل ضرورتون اولان دی کی خپل غختن اولان دی کی دخپل گناہون توبہ باسی او بے اللہ پاک یولس میشت مسلسل دا رسول اللہ دی امتی دا آواز کی وہ پدی کے دین خلق داسی چاہ غنشی را پاسے دلے نو اللہ رب العزت دا رمضان المبارک میش راوستا او د رمضان مبارک په دې میش کې الله رب العزت د رسول الله د امت لپاره د پښمنی د راپاسېدل دا سنت وګرځاو او د پښمنی د خوراک د برکت والا خوراک وګرځاو د پښمنی د خوراک دا الله رب العزت د رسول الله مبارک سنت وګرځاو نه انسان چې راپاسي خامخا دا لشل منټه نیمه غنټه سحر ته پاتې وی چې راپاسي نو چې دا 15 منټه او 10 شردام باندې واړي او دا چې کوم نه لس منټه د خوراک د پاره وباسي 15 منټه د خوراک د پاره وباسي 15 منټه د 2 رکعاتو 3 رکعاتو د منځ د پاره وباسي او 15 منټه د دعا د پاره وباسي دا الله رب العزت د احسان معاملې کوي بنیاد ما زه خو کانو سره تا आवाज کوما ته زما د محبوب امتی ته په ما ډیر ګرانی زه تاسو محبت کوما حدیث قدسی کی راځي الله رب العزت فرمایا یا ابن آدم انی لک محب اے دا آدم بچیا زد ساتھ محبت کون کے ماں اور بے اللہ فرمائی اے دا آدم اولادا ستاد زما پدی محبت باندی قسمی چی تم ما سا محبت اکا تم ما سا محبت اکا اے دا آدم بچیا زد تا سا کم محبت کو ما تا تردگی محبت قسم در چو ما چی تم ما سا محبت کون کے جوڑش ستا دشمن دا دیر خطرناک دشمن دے او دشمنم دا تخیم چی شیطان دی دشمن دے دشمن دے شیطان قسم کرے دے چې د رسول الله امتی به د جهنم خشاک جوړو ما
او ما ورته قسم کړی دی چې زه به د خپل بندا توبه قبلوم چې کله زما بنده ماته توبه وباسي. لا تقنطوا من رحمت الله، اے د ادم بچیا، اے زما بندا زما د رحمت نه مننه امید کېږي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، کو چرته ستا ګناونه اسمان ته ورسي، د اسمان دا غاړې وای د اسمان دی کنارو ته ورسېدلې او ته زمانه توبه طلب کړي، زه ستا ګناه معاف کوم ولا لابالي، ما نه څوک تپوس کول والا نشته. بندا ته خو زمانه توبه طلب کا، ته چې زما طرف ته قدم راخلی زه ستا طرف ته په منډه درځم، ته زما طرف ته یو لاس یو لیش رانږدې کېږي، زه پوره لاس در نږدې کېږم. اے زما بندا ته ما ځان له یاد کړي، وان ذکرتنی ذکرتک، کو ته مې یادې نو زه هم تا یادوم، وان نسیتنی ذکرتک، کو ته مې هیر کړې زه دې بیا هم یادوم. ته زما بندی تا نه هیر ما نه هیر نه زه دې یادوم، ته مې ځان له یاد کړي زه تا ځان له یادوم، ته مې د خلکو په مجلس کې یاد کړي زه تا د دې خلکو د مجلس نه په بهترین مجلس کې چې د فرشتو مجلس ته هغې کې یادوم. نو الله رب العزت د رسول الله امت ته دا پښمنه دا الله یو بانه جوړه کړې دا چې دا زما بنده به راپاسي په دې پښمنۍ کې به ما ته آواز وکړي، ما نه به څه وغواړي، دا به د خپلې پریشانو تذکره وکړي، زه به نه د پریشانۍ ختمې کړم، دا به د خپلې غریبۍ تذکره وکړي، زه به یې غریبي ختمه کړم، دا به د خپلې بیمارۍ تذکره وکړي، زه به یې بیماري ختمه کړم، دا به پریشان وي ما ته به پریشانی بیان کی، زه به پریشانی ختمه کما، دا به حاجتمند وي ما ته خپل حاجت پیش کی، زه به حاجت پورا کما، دا به ما ته خپل ګناہوں تذکرو کی چې خدای زیاته مې کړه ځان سره ظلم مې کړی دی، الله ما معاف کا. الله استاد معاف کولو د پاره بس چې کوم نه سو کما، زه به استاد معاف کولو اعلان وکم. او هغه کریم الله کوم الله چې ستا او زما باندې ډیر مهربان دی. د موسی علیه السلام دور دی، یو سړی دی بنی اسرائیلو کې د بت عبادت کړي، 400 کاله متواتر د بت عبادت کړي او आवाज کوي. روایت مختلف دي، یو روایت دا دی چې زسبي سړی اوې کاله مسلسل عبادت د بت کړي دی، بت ته आवाज کوي یا صنم یا صنم یا صنم، او د بت د سترګې د رب برابر نافرمانی نه وکړي، هر وخت د بت تابعدار د بت خدمت وکاو، د خیر الله عبادت وکاو، الله سره شریک جوړاو، د الله سره دشمنی کولا، د الله سره بغاوت کړو، د الله نافرمانی کړي وا، الله یې خپکاو، د الله ذات یې چیلنج کاو، د الله خدای چیلنج کړي وا، د الله ربوبیت یې چیلنج کړو، د الله زما عزتمند د الله خدای چې کوم نه منلا. 400 کاله متواتر د بت عبادت کوي، یو واری رااله بت ته سوال کوي او په د باندې په دې دومره زمانہ کې چرته د سر درد هم نه دی راغلی، تکلیف یې نه دی لیدلی، بیماری پې نه دی راغلی، پریشانی پې نه دی راغلی، غم پې نه دی راغلی، مصیبت پې چرته نه دی راغلی، یو واری په د باندې تبه راغله او دې بت ته راغلی، دې بت ته وایي تا ته پته ده چې زه بیمار یم، تبه را باندې راغلی او دا هم درته پته ده چې په دې دومره زمانه کې ما ستا د سترګې د رب برابر نافرمانی نه ده کړې، ما ته ستا مخالفت نه ده کړې، ما ته نه یې خفه کړې. دا دې بت ته لګی دی، سوال کوي، زاری کوي، محنت کوي، سماجت کوي، دې بت ته سوالونه کوي، زما دا تبه ختمه کا، زما دا تکلیف ختم کا، ما په دې دومره زمانه کې ستا سره چرته بغاوت نه دی کړی. دا سوال کوي، دا التجا کوي، څومره چې دا زاری او منت زیاتوي دومره د تبه زیاتیږي، د تکلیف زیاتیږي، د پریشانی زیاتیږي، د دردونه زیاتیږي. زما عزتمندو چې کله د تبه انتها ته ورسېدله، د خولې نه په غلطۍ کې وتل یا صمد یا صمد، د یا صنم په ځای باندې یا صمد ویلې، صنم بت ته وایي او صمد د الله په نومونو کې یو نوم دی. چې کله دا आवाज وکړو یا صمد او په غلطۍ کې ویلې، خطا کې ویلې، د جبه نه په خطا کې وته، نو چې کله د یا صمد आवाज وکړو، الله رب العزت دی خپل بنیادم لا اوې کرت جواب ورکو، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے بندا ز استاد مدد د بار حاضر وای. حیران شو، پریشان شو، 400 کاله ما صمد ناری ویالې، د کوم بت مخې ته چې مې تندې ایښی دی، د کوم بت چې نافرماني وکړم، د کوم بت ته چې وړاندې سجدې لګوم، 400 کاله کې مې د سترګې د رب برابر نافرماني نه کړې.
سلور سو کاله مې ورته आवाजونه وکړل د ورځې مې आवाज کړي د شپې مې आवाज کړي په صحرا کې مې आवाज کړي ځان له مې आवाज کړي کور کې مې आवाज کړي دی خوشحالۍ کې مې आवाज کړي دی راحت کې مې आवाज کړي دی شپه کې مې आवाज کړي دی ورځ کې مې आवाज کړي دی په ماشوموالي کې مې आवाज کړي په ځوانۍ کې مې आवाज کړي دی په هر حال کې مې دې د आवाजونه کړي دي د خو مال پر سلور سو کاله کې یو ځلم جواب نه دی راکړي او نن مې په خطا کې د خلینه اوتل یا صمت مال دې صمت اوې کرت جواب راکو رال موسی علیہ السلام ته اے موسی یو سړی سلور سو کاله ستاسو رب نافرمانی وکي یو سړی سلور سو کاله ستاسو رب سره بغاوت وکي یو سړی سلور سو کاله د الله سره شرک وکي شریک وګرځي الله ته شرک ډیر نه خوښه دی الله شرک نه خوښي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ان الله لا يغفر الله پاک نه بخي هغه کس چې هغه د الله سره شریک جوړي الله دا نه خوښي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او د شرک نه علاوه چې د الله څنګه خوښي چاته څه خوښي الله ورته هر څه معاف کولای شي معاف کوي ورته چې څه خوښ شي الله معاف کوي خو شرک د الله نه دی خوښ ان الشرك لظلم عظيم شرک د الله نه دی خوښ الله دې شرک ته لوی ظلم ویل الله په دې ډیر خپه کیږي چې څوک د الله سره شریک جوړي څوک چې د الله نه غیر ته आवाज کوي زمونږ د علما وایي یو سړی دی دا خپل ښځې ډېره مینه ده ډېره ورته ګرانه ده په ښځه باندې ډېر مین دی دا ښځه ډېره خوښه ده دا د دې خپلې ښځې هر چاهت هر خواهش پوره کوي هر آرزو هر تمنا یې پوره کوي خو دې خاوند ته یو ځل یې پته ولګېدله چې زما دا ښځه د دې زه هر څه پوره کوم د دې هر ډیمانډ پوره کوم د دې هر خواهش پوره کوم او دې ته پته ولګي او دا پردي سړي نه د یو څیز مطالبه وکړي مطلب دا یو پردي سړي ته وایي ماله یو جوړ جامې والا یا پردي سړي ته وایي ماله یو جوړ پیسار والا یا پردي سړي ته وایي ماله چې کوم دی د لاسونو بنګړي راوړه یا پردي سړي ته وایي ماله پیسار واخله نو زما عزتمندو د دې خاوند ته چې پته ولګي نو دا خاوند د څومره خفه کېږي د ده د آخرت دا نه برداشت کوي چې ښځه زمای په نکاح کې زمای خرچه زما ده اوسېږي زما په کور کې خوراک زما کې سکاک زما دی لباس زما دی چاهت زما چې کوم دی زما د مرضۍ مطابق په دې کور ته ته راغلی زما په مرضۍ سره زما مرضۍ سره راغلی قبوله کړی مای او ډیمانډ د بل نه کوي غوښتنه د بل نه کوي سوال د بل نه کوي دا زما غیرت نه برداشت کوي زما عزتمندو اوس چې د یو بنیادم د انسان غیرت دا نه برداشت کوي چې د ښځه بل ته خپل ضرورت وړاندې کړي الله به څنګه برداشت کوي چې د انسان د الله رب العزت پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی الله رب العزت ورته وجود ورکړی د ګنده اوبو نه پیدا کړی د ګنده نطفې نه پیدا کړی دی هغه رب چې خدای انسان ته ښایسته صورت ورکړی دی دا چې د الله نه غیر ته آواز کوي الله به څنګه برداشت کوي الله به څنګه خوښوي نو موسی علیہ السلام ته اے موسی یو سړی دی ستا د رب سره بغاوت کړی یو ورځ نه دوه نه درې نه هفته نه میاشت نه کال نه کلونه په سوونو کاله یا په لسګونو کاله ستا د خدای سره بغاوت کړی دی ستا د رب نافرمانی کړې ده او دغه یو ځل ستا رب ته آواز وکړي نو الله ورسره څه معامله کوي موسی علیہ السلام جلالي سړی و دې سړي ته داسې وکتل چې موسی علیہ السلام وکتل موسی علیہ السلام په جلال کې راغلی یو سړی به څلور سوه کاله د الله نافرمانی کوي یو سړی به د الله سره شریک جوړوي یو سړی به د الله سره بغاوت کوي موسی علیہ السلام ته چې دې سړي وکتل د سړي منډه کړله موسی علیہ السلام جلالي دی دې سړي منډه کړه الله رب العزت حضرت موسی علیہ السلام ته حکم کوي اے موسی وحی ورته کوي اے موسی دی بنده ته ووایا یو سړی چې څلور سوه کاله نه څلور زره کاله زما د رب نافرماني وکړي زما د رب سره بغاوت وکړي زما د رب نه مخ اړولی زما د رب سره شرک کړی او زما رب ته یو ځل آواز وکړي الله رب العزت دغه بنده ته اوی کرته بغیر د واسطې جواب ورکوي بغیر د واسطې علما فرمایي کله چې دې سړي د یا صمد لفظ ویلی الله پاک په اسمان کې فرشتو ته حکم وکړ اسمانونو کې روشنایي وکړي چراغان بل کړئ فرشتي تپوس کوي یا الله دې بنده خو څلور سوه کاله ستا نافرماني کړې ده یا اوی کاله ستا نافرماني کړې ده په غلطۍ کې دې دومره زمانه بعد ستا نوم د خولې نه ووته او تا دله اوی کرته جواب ورکوم بغیر واسطې او دله دې د ده په دې یا صمت اواز باندې تا په اسمان کې روشنایانې شروع کړلې چراغات دې بل کړل الله وایي د ده مې اوی کاله یا څلور سوه کاله انتظار کړی چې دا به راځي زما نوم باخلي
دا زما بندا دا برازي زما نوم باخلي ما د انتظار کړی دی دومره موده مې دته انتظار وکړو او اوس د دومره موده پس زما نوم وانسته دومره موده بوت ته آواز کړی دی بوت د خبره نه دا اورېدلې جواب یې نه دی ورکړی اوس چې زم جواب ورنکړم نو ما د کې به فرق څه پاتې شي دا د الله مهرباني ده چې الله ما او تاسو سره د احسان معامله کوي الله د کرم معامله کوي الله رب العزت ما او تاسو سره د احسان معامله وکړي دا د الله احسان دی دا د الله کرم دی دا د الله د رحمت دروازې ما او تاسو کلاو دي چې الله د پښمنی په ټیم کې ما او تاسو پاسي بندا دا غ ټیم نه چې یو لسمیشت می په دې ټیم ته आवाजونه کړي وته نه پاسي دي یو لسمیشت می هر شپه ته आवाज کړي را پاسه ما نه وغواړه زمونږ دی حکومت اعلان کړي چې خلکو له سولر سیستم باندې سولر به ورکو رښتیا وایي موږ څومره درخواستونه ورکړي حکومت لا پته نه لګي د چا بکیږي د چا باندې کیږي د سولر د پاره د 500 روپو د پاره چې ماته 500 روپۍ د حکومت نه ملاو شي څومره د خلکو نه نواتې کوو الله وی انتم الفقراء تاسو غریبانان یې تاسو غریبانان یې تاسو ټول پټوله بربندي یې ما سوا د هغه چانه چې چاته مال لباس ورکړي دي تاسو ټول پټوله وږي یې مگر ما سوا د هغه چانه چې چاته زه خوراک ورکما اے مسلمانانو وفي السماء رزقكم تاسو رزق په اسمان کې دی الله سره دی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها خدای په دې اسمه کې داسې زنده سر نه پیدا کړی چې د رزق ذمہ ایمان نه اغست د رزق ذمہوار زېما قرآن په زړه کوم زندگی زما امانت ته تا ته ما وجود درکړی دی د ادم نه وجود درکړی موسی علیہ السلام روان الله ورته اے موسی دا یو کانه د امسا باندې وها امسا باندې کانه وو چې کله کانه وو هغه کې د نبل کانه وروته ورته دا بل کانه وو هغه کې بل کانه وروته دا بل وو هغه کې بل کانه وروته هغه کانه منس کې یو چنجې دی دا هغه چنجي په خله کې شنه پانه دا چنجې د الله ثنا ذکر کوي پاکی د هغه ذات لرا کم ذات چې زما مکان پیژني یعرف مکانی د هغه ذات پاکی بیانوم کم ذات چې زما مکان پیژني او زور ته یاد ما یرینا زما د رزق فکر ور سره دی د دې کانو په دې منس کې دی چنجي ته د شنه پانه چا ورکړه نه چا ورکړه من اوصل الیک العظام انت جنین فی بطن امک اے بنیادما ست چې د مور په خېټه کې وي تا ته خوراک چا درکړه په هغه وخت کې خو تا مزدوري نشوه کولی دکانداری دې نشوه کولی تا بوجۍ نشو چتولی تا تول نشو کولی تا کرونده نشوه کولی تا کرخانه نه چلوله ته به یو کپنۍ کې نوکر نه وې تا له خوراک چا درکو من اوصل الیک العظام انت جنین فی بطن امک چې ته د مور په خېټه کې وي تا ته خوراک چا دررسه نو غرض مې د خبرې دا چې دا ډومبنۍ عشره دا رحمت دی دا د رحمت عشره لاړله الله ما او تا سره احسان وکړو چې لس شپې راپاڅولو ما او تا مقرره کړه په دې وخت کې د الله رحمتونه نازلېږي د هر روجمات په ټیم کې د روجدار دعا قبلېږي د هر روجدار د روجمات په ټیم کې دعا قبلېږي تا به لس شپې مسلسل دعا کړي غوښتنه به دې کړي الله زما ګناه معاف کا الله به ستا د ګناهونو د معاف کولو دپاره اسباب برابر کړي الله به د کرم معامله کړي الله به د احسان معامله کړي تا سره الله د مغفرت والا معامله وفرمایله لس شپې مسلسل تا الله ته سجدې ولګولې د ماخوستن د مانځه نه بعد د شل رکعته تراویح کولې په یو سجده الله 15 سوه نیکۍ درکولې 15 سوه نیکۍ په یو سجده باندې الله تعالی درکولې په یو سجده باندې تعالی الله 15 سوه نیکۍ درکولې دا د الله رب العزت احسان دا د الله کرم دا د الله ما او تا سره ښېګړه وه چې الله رب العزت ما او تا سره احسان کو یو سجده باندې او ته په رمضان مبارک کې قرآن ختم کو الله پاک د یو ختم په بدله کې یو کرب او اوے کروڑه او یو اوے عربه او 81 کروڑ او 50 لکه 80,000 نیکۍ تعالی په یو ختم باندې درکوي علما ذکر کوي د قرآن کریم په ختم باندې چې رمضان المبارک کې ته ختم وکړي الله رب العزت د دې یو ختم په بدله کې او دا ختم داسې نه یادوي چې نه تراوغه یادوي په دې یو ختم چې په رمضان کې تا د قرآن ختم وکړو یو کرب اوے عربه 81 کروڑ یو 8 کروڑه او زما عزتمندو 50 لکه او 80,000 نیکۍ الله رب العزت درکوي دا په دې یو ختم باندې او چې رمضان کې په تراوو کې ختم کې ولاړې الله په هر یو حرف باندې 4,000 نیکۍ درکوي حضرت تنوی بابا جي رحمت الله علیه فرمایي دا د رحمتونو سیزنو دا میاشت رحمتونو ده
الله رب العزت وی ما نو غواړه ففروا الى الله ما طرف تراشه ومن باندې راشه زما طرف تراشه او زما عزت مند غرض مې خبرې داو چې د روجمات ټیمم رحمت د پښمنی ټیمم رحمت او ما ته الله ځان ته ودرولو دا د الله احسان اوس د دینه بعد چې دا کوم عشره شروع شو دا د مغفرت والا عشره ده دې کې توبه وباسه لس ورځې مسلسل د رحمتونو په ماحول کې تیر کړې جمعه تراله یو فرض مې دی پاوې او فرض بدلاو نفل مې دی په فرض بدلول یو سبحان الله مې دی پاوې او سبحان الله بدلولا اے مسلمانا تا ته مې دروازې د جنت کلاو کړل شیطانان مې سرکشه قید کړل ته یو ګټو بچاله ورکا اپیرو جماعت کوي د دې یو ګټ په بدله کې مې تا ته په جنت کې یو محل درکو او د دې روزدار ته چې څومره ثواب ورکوم دومره به تعالی درکوم دومره به تعالی درکوم یو کجوره دی ورکړه چاله لس ورځې تا او ما ته الله رب العزت مقرره کړل په خپلو بچو دې خوراک کوو په خپلو اولاد باندې په خپل کور والا باندې په خپل اهل و عیال باندې خرچه کولم صدقه ده تا په خپل کور ته کټوۍ راوړله په خپلو بچو دې خوراک وکړو په خپلو بچو دې خرچه وکړله دا مې ستا دپاره په ثواب کې لیکلې نیکي مې لیکلې اے بنیادمه لس ورځې مې درته ماحول برابر کړو د ګناه د ماحول نه مې را جدا کړئ موقع مې درکړله شیطان چې تا ګمراه کوي ستا دشمن دی هغه مې قید کو تعالی مې موقع درکړله مونځ دې پاوې او بدلوما روژه دې پاوې او روژو بدلوما فرض دې پاوې او فرض بدلوما نفل دې په فرض بدلوما ته مال راشه زه ستا نن هر اواز اورېدو والی یم او یولس میاشتې ما ستا دپاره انتظار کړی دی چې دولسمه میاشت به راشي دا میاشت به د رمضان زما دا بنده به د پښمني په ټایم کې راپاسي ما ته به لاس اوچت کی زه به د لاس خالی نه لیږم حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي څوک چې الله ته لاس اوچت کی الله وایي چې زما بنده ما ته لاس اوچت کی زه خالی لاس شړم خالی لاس لیږم ماله حیا راځي الله وایي ماله حیا راځي چې ته ما ته لاس اوچت کی او ستا لاس خالی لیږم اے بنیادمه لس ورځې مې ته ماحول برابر کو راځه هغه ماحول نه مې را جدا کړلې جمعات ته مې راوستلې قرآن ته مې کینولې د ذکر اسکار والا مې جوړ کړلې اوس یو بله خبره درته کومه دا دویمه عشره ده د مغفرت ته راځه دې کې توبه وباسه توبه ایستونکی مې دوست دی التائب حبیب الله توبه ایستونکی د الله دوست دی التائب من الذنب كمن لا ذنب له حدیث مبارک کې رسول الله فرمایي توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی گویا کې د سره ګناه کړی نه ده حدیث مبارک کې راځي توبه ایستونکی داسې دی لکه گویا چې په دغه ورځ دا د مور نه پیدا دی د سره ګناه کړی نه ده توبه دې ویستله توبه راته وباسه ته چې توبه وباسې ستا سترګې د اوښکو نه ډکې شوې دا ستا سترګې چې د اوښکو نه ډکې شوې دا اوښکې دا د جهنم اور وجني د جهنم اور وجني بنیادمه ما ته کچکول جوړ کا ستا دا فقیري زما خوښه ده ستا دا عاجزي زما خوښه ده نه ته چې زما په محبت کې سرګردانې دا مې خوښه ده نه ته چې ما ته ځان کمزوری کې دا مې خوښه ده نه ته چې د خپل یوې ګناه تذکره کې الله دا مې کړې ده الله فرشتو ته وایي زما دا بنده دی تاسو ویلي چې دا بنده مو پیدا کوه نن دا بنده دی ده ته پته ده چې د الله نه علاوه مې څوک نشته دی ځکه زما په در کې کچکول نیولی دی ځکه زما نه خیر غواړي ځکه زما په در ولاړ دی د فقیرانو په شانت الله ته د دې انسان د فقیرۍ ادا ډېره خوښه ده الله ته دا ډېره خوښه ده الله ته دا ډېره خوښه ده چې ستا سترګې د اوښکو نه ډکې شي او ته الله ته د خپل ضرورت وړاندې کوي یو بزرګ دی هغه به خلق راتلل ماله جی سراکا ده به ورکولې خپله اوسه څه نه وي دا نیکان او پاکان خلک دا علما دا دینداره خلک دی له خلک راځي ورته وایي موږ نه سراکه حاجت مې دی زه چې کور ته لاړم بله ورځ ما ته کور کې وایي څوک راغلي وو پیسو پسې ما ورته ویل چې موږ خو پخپله قرضدار یو موږ خو پخپله قرضدار یو ما ورته ویل کور کې څه لږ شانتې راشن پروت و مال دا به دې ورکړی دی ما ته وی ور مې کړ امی ولا ورکو خو هغې پیسې غوښتلې نو ما خلاص دا کوو دې علماو له خلک راځي دې نیکانو خلکو له خلک راځي نه یو بزرګ دی هغه له به خلک راتلل او ورته به ویلې زما دا حاجت دی چې ستا له راغلی امداد را سره وکړه تعاون را سره وکړه هغه به ورته چې کوم دی څه وکړل هغه به چې کوم دی که خپلې به ورسره نه وي د چا نه به قرض راواغېستی وي دا واله هغه به روان شو یو وارې قرضدار ډېر زیات رالل یو مجمع جوړه شوه قرضداري راځي قرض راکړه کېنه میلاو به شي اوس هغه سره څه کېږي هېڅ هم نشته بل رالی قرض راکړه کېنه تم کېنه بل رالی زما قرض راکړه ته کېنه میلاو به شي ناست دی ټوله ورځ قرضداري راځي او مجمع جوړېږي قرضداري راځي مجمع کې کېني قرضداري راځي مجمع کې کېني او دا خو نیک میلمه میلمستیم پې وه نو د میلمنو دپاره د خوراک هم څه نشته چې دوی باندې څه خوراک وکړي مجمع جوړه ده خلک ناست دي د سهار نه انتظار کوي څه شته نه یو ماشوم دی لګېدی چکلیټ ورسره دي داسې پسته مسته هر څه چې دي دا ورسره دي
दावाले 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 आवाज गुराश नहीं हुआ ना खरसे आओ खरसों में खजरा वर करी खल कुलवर कयो طول له ورکو معصوم ډیر خوشاله دی یتیم دی یسیر د سو کې نشتا مور می پدی پیسو باندې سمنګ د کور ضرورت پوره کوي همدغه پیسې دي معصوم لګیا چې پیسې راکا یک سات صبر وکړه ملاو بشي معصوم کې ناستو ډېر چې کوم نه لک سات تیر شو مانا پیسې راکا کوټ ته سما ورته وي کې لک سات ملاو بشي لک سات تیر شو به ورته وي پیسې راکا ورته وي پیسې در کوم لک سات کینا دا معصوم په جړا شمور براته پکاري معصوم چې جوهن شروع کړل جړای شروع کړل الله رب العزت دغه په متعلقینو کې مریدانو کې چاته کې واچولا لا شدل سيوسا دا ناشته دي یو سړی رااله ځان سره خډیر چې کوم د دولت راوړو یو رااله حضرت دا هدیه دا تحفه دا ډالۍ دا مستاسو دربار ته وړي دا قبول کا هغه تی دي خلکو لور کې چې چا څومره پیسې دی ورک یو قرضدار لور کوي معصوم له مرکل معصوم لګې شو لاله قرضدار لور کوي ټول قرضدار قرض خلاص شو بیم پکې پاتې شولې دا قرضداري تپوس کوي حضرت پدې مې پوي کا چې تاسو څنګه موږ د سار نه کینولیو یقین دې څنګه او موږ د سار نه ناستیو سې تنظیم نه کېدو اوس کوم تنظیم وشو و تاسو د سار نه ناستیو په تاسو کې څوک د جړا والا نو کله چې په تاسو کې یو د جړا والا پیدا شو الله پاک د رحمت دروازې کلاو کړې زما د دې بنده چې کوم د امداد وکا تاسو کې د جړا والا څوک نو موږ کې جړا والا څوک نشتا مور ته بچی ډیر ګران وي حکومت ته بچی چې مور یو 10 روپیا راکا د سینه ور کوي حکومت ته ترپکې وهن شروع کړي او مور ته ترپکې وي د مور لپاره راخاږي او د دې بچی سترګې د وښونه ډکې شي د مور زړه نرم شي د پلار زړه نرم شي پلار وایي چې بچی مې د دنیا د ټول نعمتونه راوړل په خو کې مرته کې خدله نو د مور او د پلار نه خو زیات مهربان الله دی اے خلکو د مور او د پلار نه زیات مهربان الله دی په دې بنده باندې الله ډیر چې کوم نه مهربان دی دا د الله ډیر خوښ دی اے مسلمانانو یو سوال د تکوما دا د رحمت والا عشره ختم شو زمونږ استاد سره مقاله اوس د مغفرت عشره شروع شولا او حدیث مبارک کې حضرت جبرئیل وی حالات دي شي کس چې په چا میشت رمضان تیر شولا او د مغفرت پکې ونشو رسول الله مبارک وی امین کوستا او زما د رمضان مبارک میشت تیر شولا او مغفرت ونشو زمونږ په هلاکت کې شک نشته تباہ بشو برباد بشو دنیا ممدا سے آخرت ممدا سے نن من الله د څخه پکړې دی چې غیر چاپینا زمای عزتمند موږ تاسو نو په هر برو جماعت کې زمای عزتمند چې تګوري په میډیا باندې چرته 15 کس چا وجلی چرته 3 کس چا وجلی چرته 10 کس مړدي دا د صد وجنا دی مسلمان د الله د رحمت نه ځان اړو ځان چې کوم دی بیغور کړي موږ الله سره وغنه کو موږ الله سره صلح نه کو موږ الله نه یریګو او موږ د علماو قدر نه کو دا جمله به ما من خلق علماء پری خونل من د علماو نه قدر شروع کړلا امت پریشان ده د امت خان او نواب او جاگیردار پریشان ده د امت زمیدار پریشان ده دکاندار پریشان ده او دا یاد ساتي په مکه کې چې رسول الله د جماعت امام وو د مدرسې استاد پریشان وو د مکی په یو کور کې خوشحالي نه و نن د پاکستان په هر کوڅه کې غم ده تکلیف ده درد ده پریشانی ده بېچینی ده ناقراری ده وجه سره من خپل علما دردولي دي علما او دا یاد ساتي حدیث مبارک کی راضی یاتی علی الناس زمان په خلق باندې رسول الله فرمایي ابن عباس روایت ده رسول الله فرمایي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله روایت نقل کړي الله نبی فرمایي یاتی علی الناس زمان په خلق به زمان راشي یقتل فيه العلماء دې کې به خلق علما قتل کما تقتل الكلاب لکه څنګه تاسو په سپو په ګرځي سپي وجنای یو دور داسي رسول الله مبارک صحابه ته چې کوم ځای کې سپي نه وجنای صحابہ ګرځیدل بچ سپه به سې کو وجل به مې یو وخت رااله رسول الله مبارک کو فرمایل صرف تور سپه وجنای به خلکو تور سپه په ګرځیدل وجل به رسول الله فرمایل مالی بل الكلاب زما د سپو سره دښمنی دا سپه ګرځید الله مخلوق ته ګرځیدي نو رسول الله صحابه ته وی کما تقتل الكلاب لکه څنګه تاسو خلک سپو په ګرځي سپه وجنای د قرنګي په اخره کې خلک علما په ګرځي علما به وجه او رسول الله فرمایي فیا لیت العلماء فی ذلك الزمان تحمقوا ہے کاش په دغه زمانه کې علما د ځان نبی وقفان جوړ کی کاش چې په دغه زمانه کې علما د ځان نبی وقفان جوړ کړي وي موږ د طالبانو ته ویو دا لیت دا د فعل تمنی دی دا د افعال تمنیونه دی لیت فعل د تمنی د پار راځي دا د تمنی د پار راځي تمنی ویل کېږي ارزو د هغه کار کول خواهش د هغه کار کول تمنا د هغه څه کول چې د هغه حصول ممکن نه وي یا ممکن وي خو ډېره مشکله وي مطلب دا دی چې په دغه زمانه کې چې خلک علما وجني نو علما به د ځان نه وقفان نه جوړي دا ممکن نه ده چې علما د ځان نسو کې وقفان جوړ کی ممکن نه ده ځکه به خلک علما وجي یقتی علی الناس زمان رسول الله فرمایي په خلکو به یو زمانه راشي یقتل فيه العلماء په خلک په دې زمانه کې علما وجني کما تقتل الكلاب لکه څنګه تاسو خلک په سپو په ګرځي او سپي وجني فیا لیت العلماء فی ذلك الزمان هي کاش افسوس په دغه وخت کې چې علما په دغه زمانه کې تحامقو د ځان نبی وقفان او قمقلان جوړ کی خدا سي ممکن نه ده
مونږ تاسو ته قدر ال معلوم شي چې کله مونږ تاسو غیر چاپیره د پریشانو سره مخامخ او نن د علماو د ناقدرۍ د وجنه څومره علما داسې دي زمون حکمران هم وایي چې موږ پریشان یو ملک امن نشته امن به علی چې کله ستا په دې ملک د علماو قدردانی پیدا شي زمونږ د علماو مین دي رو جماعت کې لاس اوچتي هغه علما چې هغه بې ګناه په جیلونو کې پراته دي ورک دي د بوډای مور چې رو جماعت کې لاس اوچت کړي راته ووایه زما په ملک کې به څنګه امن راشي چې ستا او زما د وجنه زما د ملک د حکمران د وجنه زما د ملک د ظالم او د جابر د وجنه د یو بوډای مور په سترګو کې د رو جماعت په ټیم کې اوښکې راشي د یو بوډا پلار په سترګو کې اوښکې راشي د یو ژوندي پلار د یتیمانانو بچو په سترګو کې اوښکې راشي د یوې تورسرې ژوندي خاوند باوجود د کونډې ژوند تېرولو په ذهن کې چې کوم د سترګو کې اوښکې راځي څنګه به ما او تا ته خوشحالي میلاو شي څنګه میلاو شي کوم ځای داسې دی کوم کلی داسې دی چې هلته علما نه دي درتېدلي کوم ځای داسې دی چې هلته په دې علماو په دې طلباو باندې ظلم نه دی شوی بربریت نه دی شوی راځئ توبه وباسو او دا ظالم حکمران چې په ما او تا مسلط دی دا زما د کړو اعمالو د وجې نه دی د دې علماو لمن راټینګه کړو توبه وباسو الله پاک به د رحم معامله وکړي الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي هذا واخر دعوانا